وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. سوار لسم پارا سورة النحل 35 نمبر آیت تے د دې زینا د دې حصے دویم باب هغه ذکر کیږي او دا به تر 47 نمبر آیت پورې چلیږي. په دې باب کې وکمې خبرې راځي نو دا څلور پکې غټې خبرې به ذکر کیږي. اول په دې باب کې د مشرکانو یو دلیل الله ذکر کوي. دا مشرکان چې شرک کوي نو دوی به یو دلیل پیش کو نو هغه دلیل به ذکر کیږي او د هغې به الله رب العالمین به تفصیلی جواب ذکر کوي. بیا پکې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دریم پکې کم خلق چې منکرین قیامت دي چې هغوی وایي چې یاره یو سړی کله مړ شي او د ده دا اډوکې خاورې شي نو بیا راپورته کېدل نشته دی، ورځ د قیامت هم نشته دی او د قبر نه دوباره ژوندي کېدل نشته. نو د هغوی په باره کې به الله رب العالمین زجر او رټنه پیش کوي. او څلورم پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت به ذکر کیږي. دا څلور خبرې دې باب کې بیانېږي. د اول آیت کې الله رب العالمین د مشرکانو دلیل ذکر کوي. دا مشرکان چې شرک کوي نو دوی به دا خبره کوله موږ چې دا شرک او کفر کارونه کوو نو په دې باندې الله رضا دی ځکه موږ دا کار کوو. نو الله رب العالمین اول دا هغوی هغه دلیل پیش کوي او بیا په هغې باندې تفصیلي رد ذکر کوي. وقال الذین او وایي هغه کسان اشرکو چې شرک کړی دی لو شاء الله که غوښتلی الله تعالی ما عبدنا من دونه من شی نو بندگی به نه وی کړې مونږه سوا د الله تعالی نه من شیء د هیڅ څیز. دې مشرکانو به دا خبره کوله ویل که چېرته الله رب العالمین زمونږ په دې شرک باندې رضا نه وی نو بیا به مونږ دا شرک چېرته هم نه وی کړی. الله په دې رضا دی ځکه مونږ کار کوو. ګوره دا خبره به ولې کوله؟ هغوی به ویل دی مؤمنانو ته چې تاسو مؤمنان دا خبره کوئ چې هر څه په مشیت او په اراده د الله تعالی باندې کیږي. نو چې هر څه په اراده د الله تعالی باندې کیږي که خیر او که شر نو به دا شرک هم موږ د چا په اراده باندې کوو؟ د الله تعالی په اراده باندې کوو. دې مسله باندې ځان پویه کوي. زمونږ د مؤمنانو د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې یو مشیت د الله تعالی دی بل رضا د الله تعالی ده.
مشیت معنا دا یو اراده د الله تعالی ده. نو دا څومره کارونه چې په دنیا کې کیږي کاغه د خیر کاری او که د بد کاری دا ټول په اراده د الله تعالی باندې کیږي. یو رضا د الله تعالی ده. نو دا څومره چې د ګناه د شرک او د کفر کارونه دي نو په دې باندې الله چرتم رضا کیږي نو. د دوانو کې فرق دی، یو اراده ده او بل رضا د الله تعالی ده. نو موږ مؤمنان داسې وایو، موږ وایو ټیک دغه په دنیا کې خیر او که شری دا ټول په مشیت او په اراده د الله تعالی باندې کیږي. لیکن کم چې گناهونه دي کفر او شرک دی نو په دې باندې رضا د الله تعالی شامل دا نه. او دا قرآن کې الله رب العالمین دا خبره کړې ده، ولا يرضى لعباده الكفر. الله وی زره دی بندگانو په کفر باندې هو نه راضي کېږم. مشرکانو دا دلیل بالکل په غلطه باندې و. ګوره دا قانون دی په دنیا کې چې سړی کارونه کوي دا به دوه قسمه، یو ته تقدیری ویلې کیږي بل ته شرعي ویلې کیږي. تقدیری معنی دا ده په دې کې د انسان اختیار نه چلیږي. لکه الله رب العالمین یو انسان پیدا کی د رنګ نه سپین دی، بل پیدا کړی دی هغه د رنګ نه تور دی، بل پیدا کړی دی هغه لږ نه غنم رنګی دی. نو بس دا تقدیری فیصله الله کړې ده، دې کې د انسان اختیارو نه چلیږي. د انسان به د خپل رنګ بدل کی، که نن سبا په دې کریمونو وغیره باندې بدل کی خو عرضي به بدل کی کنه، همیشه خو ځان نشي سپینولی. څوک الله رب العالمین د قد نه لڼ پیدا کړي، څوک یې اوچت پیدا کړي، دې ته تقدیری فیصله د الله تعالی وي، دې کې اختیار د انسان نه چلیږي. دویم شرعي کار دی. شرعي مطلب دا دی چې الله رب العالمین انسان ته ښه لارم ښودلې ده او د شر لارې هم ورته ښودلې، دواړې ورته بیان کړي دي که نه چې دا لاره سمه ده او دا لاره غلطه ده. او د انسان نه به اختیار هم الله ورکړي. لکه مخکې تیر شو چې الله رب العالمین په چا باندې زور نه کوي، جبر نه چلی. نو اوس کم انسان چې رالګي دی ایمان راوړي، عقیده د توحید برابره کی، قیامت منی، قرآن منی، رسول منی، نو دا کامیاب انسان دی. او کم انسان چې ایمان نه راوړي ټول ژوند په کفر او شرک تیری نو دا به صحیح، دا به ناکام انسانی. نو د مشرکانو دا دلیل غلطو چې دی به ویل هر څه په اراده د الله تعالی باندې کیږي نو زمونږ په شرک الله رضا دی. وقال الذين اشركوا وای هغه کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله که غختلی الله تعالی ما عبدنا نو بندگی به نوې کړې مونږ من دونه سوا د الله تعالی نه من شیء د هیڅ شیز نحن مونږ ولا آباؤنا نه پلارانو زمونږ. نو دی به ویل که زمونږ پلاران شرک او که مونږ یې کوو نو په دې باندې الله څه دی؟ الله پر رضا دی. دا غلطه خبره به کوله به ګناه نسبت به الله ته کو. یو به دا خبره کوله، دویم دغه مشرکانو به حلال شیزونه په ځان باندې حرامول. لکه سورة المائده کې تیر شو، صایبه وسیله حام هغه څاروي کنه بحیره حلال څاروی به دی به د بابا په نوم باندې نظر اومنه بیا به نه خوړ ویل دا په موږ باندې څه دی؟ په موږ حرام دی. دې ته شرک فی التحلیل والتحریم وی. نو دې باره کې به هم داسې خبره کوله. ولا حرمنا نه به حرام کړی مونږ من دونی سوا د الله تعالی نه من شیء هیڅ شیز. الله رب العالمین لنډ جواب کوي د دې خبرې، دې ته اجمالی جواب وی. کذالک دغه رنګ فعل الذین کړیو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه و. الله وی ډیر امتونه مخکې تیر شوي هغوی هم شرکونه کړي دي. نو الله وی چې شرک یې کړی نو ما ور باندې عذابونه راوستو. نو که چېرته په شرک زر عذاب وي نو ما به په هغوی باندې عذاب نه راوستو. د شرک خو الله بدي بیان کړي. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس نشتا پر رسول باندې مگر رسول ښکارا. ګور الله رب العالمین انبیاء علیه الصلاة والسلام را لیږلي دي. د نبی کار دا دی هغه به هر امت ته د الله شریعت بیانوي، بلاغ المبین، صفا خبرې به کوي خلکو ته. باقی
هدایت ورکول دا د چا په لاسو کې دي؟ دا د الله په لاسو کې دي. نو الله وی په نبی باندې صرف خبره رسول دي، باقی نبیم په چا باندې زور خو نشي چلولی چې په زور څوک راونیسي شابته مسلمان شه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دی آیت کم الله رب العالمین د دغه مخ کی خبر جواب ورکي د مشرکانو چې بکمه خبره کوله. الله فرمایي که چرته په دې شرک باندې زر عذاب نو بیا ما د رسولان څه د پاره را لېږلي دي. د رسولانو د را لېږلو مقصد بیا سو د آیت کې الله ذکر کوي چې شرک خو ما بدی ذکر کړی ده. هر نبی چې راغلی نو خپل قوم د شرک نه څه کړی دی؟ منع کړی دی. دی آیت کې د ټولو رسولانو یو اتفاقی خبر الله ذکر کوي. ولقد بعثنا یقینا لګلیو مونږ فی کل امة رسولا، په هر امت کې رسول. د دې امت نمخ کې چې څومره امتونه تیر شوي د هر امت د پاره الله رب العالمین رسول را لېږلی. خاصه خبره به امت ته کوله. نو دا دوه داسې خبرې دي چې په دې کې د ټول انبیا علیه صلات وسلام اتفاق دی. هر نبی خپل امت ته دا دوه خبرې کړي. یو دا خبره و ان اعبدوا الله، بندگی کوئ خاص د الله تعالی. هر نبی به خپل قوم ته ویلي تاسو بندگی د چا کوئ؟ صرف د الله. نو چې بندگی د الله شي نو شرک ته ووته که نه، د شرک نه به سړی ځان ساتي. د الله بندگی به کې بوتانو ته به سر نخ کته کې، قبرونو ته به نخ کته کې، غیر الله ته به رامدد شه چغې نه وي. هر وخت کې به الله ته آواز کې. دویم واجتنبوا الطاغوت، او ځان بچ وساتئ د بندګۍ د غیر الله نه. د ټول انبیا علیه صلات وسلام دا اتفاقی مسله وه. شرک چونکې د نوح علیه السلام د زمانې نه شروع شوی، نو د نوح علیه صلات وسلام نه راواخله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټول انبیا علیه صلات وسلام قوم ته دا دوه خبرې کړي. په دې د ټول اتفاق چې بندگی به خالص د الله کوي او د غیر الله د بندګۍ نه بزانو بچ ساتي. فمنهم من هدى الله، پس بعضی د دوی نه من هغه څوک دی هدى الله چې هدایت ورته کړی الله تعالی. ومنهم بعضی د دوی نه من هغه څوک دی حقت چې پخه شوې ده علیه الضلاله، په هغه باندې ګمراهي. الله وی کله چې به نبی خپل امت ته دعوت ورکو نو کم چې به هوښیار خلکو هغوی به د نبی خبره ومنه، په هدایت به روان شو. او کم چې به د ضد او عناد نه کلک خلکو نو هغوی به په دې خپل ګمراهۍ باندې حقت ښه پاخه او کلک به ورباندې پاتې شو. فسیرو فی الارض، پس وګرځئ په ځمکه کې. فانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین، څرنګه و انجام د دروغجنو. الله وی وګرځئ په دې ځمکه کې هغه قومونه چې د نبی تکذیب کړي، د پیغمبر خبرې ته به دروغ وي. الله وی وګوره ما ورباندې څه قسم ناشنا عذابونه راوستي دي. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین. دی آیت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تسلی ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دی امت باندې ډیر زیات مهربان و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړلم دي د دې امت لپاره، هر وخت به دعاګانې کولی او دا حرس به کو چې دا ټول خلق د جهنم نه بچ شي او د هدایت په لاره باندې روان شي. الله دی آیت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي. ان تحرص على هداهم، که حرس کې ته په هدایت د دوی باندې، یعنی پیغمبر ته خو ډیر زیات حرس راغسته چې دا خلق د جهنم نه بچي او په هدایت راشي. خدا یاد اوساته فإن الله، یقینا الله تعالی لا یهدی هدایت نه کوي من هغه چاته یضل چې ګمراهي کوي. الله وایي زه چې څوک بېلارې کم نو ګوره تم ورته هدایت نشي کولی. هدایت دا د الله په لاسو کې دی. وما لهم من ناصرین، او نشته دوی لره من ناصرین څوک مددګاران. واقسموا بالله جهد ایمانهم لا يبعث
الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. دی آیت کی الله رب العالمین هغه خلق ته زجر ورکوي کم خلق چې دا دوباره ژوند نه مني، لکه د قیامت نه انکاریان دي او هغوی وایي چې بس مړ شو بس ختمه ده خبره، بیا دوباره راپورته کېدل نشته. د مکی مشرکانو به په دې خبره باندې قسمونه خوړل، کلک قسمونه چې دوباره بیا راپورته کېدل نشته. واقسموا بالله او قسمونه کړي دي دوی بالله په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه. ګوره د مکې چې کوم مشرکانو نو هغوی چې به کله کلک قسم کو پوخو نو د الله په نوم باندې به کو، او چې کله به داسې کچه قسم کو نو بیا به د بوتانو د لات منات په نوم باندې کو. او د اوس زمانې خلک څه کوي؟ د اوس زمانې خلک چې د الله په نوم باندې خو ډېر زیات قسمونه کوي. خیال به مې کنه دې خلکو ته که ورته دې ویلې چې قسم وخوره نو 20 قسمه به درته په 15 روپو باندې وخوري، خو که دې ورته ویلې چې زه ته د پیر بابا په نوم یا د لوی ځان په نوم قسم وخوره، وایي بس کې غرقې مې توبه توبه بوبه توبه توبه ته مې غرقې که څنګه چل دی. د پیر بابا نه او د لوی ځوان نه یریږي او د الله په نوم باندې قسم خوړل ورته سې ګپ ښکاره کېږي. نو د مخکې زمانې مشرکان او وسنو کې دا فرق دی. هغوی چې به کلک قسمونه خوړل الله خو به منه، مشرک به م الله منو خو شرک به ورسه کو، نو هغوی به د الله په نوم کلک قسمونه خوړل. وسني خلک کلک قسمونه د بابا په نوم باندې خوري او د الله په نوم قسم دا خو ورته سې ګپ ورته ښکاره کېږي. نو الله وایي واقسموا بالله او قسمونه کړي دي دوی په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه. په څه خبره باندې؟ په دې خبره باندې چې لا یبعث الله من یموت، نه به پورته کوي الله تعالی هغه څوک چې مړي کی، یعنی الله چې دا خلک مړه کړه بیا را پورته کېدل نشته. د قیامت د ورځې نه به انکار کو. الله جواب ورکوي بلکې وعدا علیه حقا، وعده په دې باندې د الله تعالی یقیني ده. الله وی قیامت راتلل دا ګوره یقیني دي، ستاسو په قسم کار نه کیږي چې تاسو قسمونه خورئ چې بیا ژوند نشته. الله وی دا خلک به د دې قبرونو نه زه بیا راپورته کوم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. دی آیت کی الله رب العالمین د دې قیامت د ورځې وجه ذکر کوي. یو سړی سوالو کی چې د دې قیامت د ورځې فایده څه ده، الله دې قیامت ته ولې خلک را جمع کوي، نو دې آیت کې الله رب العالمین هغه وجه ذکر کوي. مخکې خو ذکر شو چې بلا وعدا علیه حقا، د قیامت ورځ خو یقیني ده که نه، لا ریب فی شک خو پکې نشته. دې آیت کې الله ذکر کوي چې قیامت ته به ځکه دا خلک را جمع کومه لیبین لهم الذي یختلفون فیه، دې د پاره چې بیان کی دوی ته هغه خبرې چې اختلاف بکو دوی په هغې کې. الله قیامت ته به دا خلک را جمع کم دې مقصد د پاره چې په دنیا کې د دې خلکو ډېر لوی اختلاف روان دی، خاص کر اختلاف د کفر او د ایمان. کافر سړی ځان ته په حق باندې وي او مومن ځان ته ځان په حق باندې وي. نو دنیا کې خدا فیصلې نه کیږي که نه، د حق او د باطل لوی اختلافات په دنیا کې روان دي، دلته دا فیصلې نه کیږي. ورځ را روانه ده، الله وی هلته به زه دا اختلافات د خلکو څه کمه ختم به کم، دا فیصلې به الله هلته وی زه هلته کوم. نو الله وی قیامت ورځ دې مقصد د پاره ده چې بیان کی دې خلکو ته هغه خبرې چې دوی به پکې په دنیا کې څه کو اختلاف به پکې کو. هلته به مؤمن ته خپل مرتبه و مقام معلوم شو، کافر ته بخپله ملاو شو. مومن به الله جنت ته بوزي او دا کافر مشرک به الله جهنم ته گذار کی. بل دا چې وليعلم الذين كفروا، دې د پاره چې معلومه شي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی چې انهم کانوا کاذبین، یقینا ودوی دروغجن.
په دنیا کې خو کافر سړی ځان ته دروغجن نه وایي که نه، ځان داسې لوی او غټ حسابوي. الله وایي د قیامت په ورځ به پته ورته ولګي چې تاسو غټ دروغجن وایي، په ناحقه باندې وایي. ښه د قیامت دې ورځې ته دا خلک را جمع کول او دا ټوله دنیا دا مخلوق را جمع کول، آیا دا ګران کار دی؟ الله وایي نه، دا به زه صرف په لفظ د کن سره کوم. کله چې قیامت راځي که نو دا ټوله دنیا الله ورانوي، نو صرف الله به داسې ووایي کن اوشه فیکون، نو دا هر څه به بیا څه شي؟ الله وایي شي به بس ختم، په سیکنډونو حساب سره به دا دنیا ورانیږي. انما قولنا لشیء، یقینا وینا زمونږه د یو شي په باره کې، اذا اردناه کله چې اراده وکړو مونږ د هغې، ان نقول له نو ووایو مونږ هغې ته کن اوشه فیکون، نو هغه وشي. الله کن فیکون ذات دی. الله وی قیامت به دومره زر زه قایم کم چې زه ورته یم کن فیکون، بس فورا به څه شي؟ قیامت به قایم شي. نو ورځ د قیامت دا یقیني ده او دا زمونږ ستاسو په سر راتلونکي ده. وقال الذين وای هغه کسان اشرکو چې شرک کړي، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، که غوښتلی الله تعالی نو بندګي به نه وی کړې مونږ سوا د الله تعالی نه د هېڅ څیز، نحنو مونږ ولا آباؤنا نه پلارانو زمونږه، ولا حرمنا نه به وی حرام کړې مونږ من دونی سوا د الله تعالی نه من شیء څه څیز. کذالک دغه رنګې فعل الذین کړی هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه و. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس نشته په رسولانو باندې مگر رسل ښکارا. ولقد بعثنا یقینا لګلیو مونږ فی کل امت رسولا، په هر امت کې رسول، ان اعبدوا الله، او هغوی ته به ویل چې بندګي وکړئ د الله تعالی، واجتنبوا الطاغوت، ځان بچ وساتئ د بندګۍ د غیر الله نه. فمنهم پس بعضې د دوی نه من هغه څوک دي هدی الله چې هدایت ورته کړی الله تعالی، ومنهم بعضې د دوی نه من هغه دي حقت علیه الضلاله چې ثابته شوې ده په هغه باندې ګمراهي، یا کلکه شوې ده په هغه باندې ګمراهي. فسیرو نو وګرځئ فی الارض پس مکه کې، فانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین، څرنګه و انجام د دروغجنو. ان تحرس که ته حرس کې علی هداهم په هدایت د دوی باندې، نو دا یاد ساته فإن الله یقینا الله تعالی لا یهدی هدایت نه کوي من هغه چاته یضلو چې بېلاري کی. وما لهم نشته دوی لره من ناصرین څوک مددګاران. واقسموا بالله او پاخه قسمونه، واقسموا بالله قسمونه کړي دي دوی په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه. لا یبعث الله من یموت، چې نه به پورته کوي الله تعالی هغه څوک چې مړی کی. بلا بلکې وعدا علی حقا، وعده په دې باندې د الله تعالی یقیني ده. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي. لیبینا، الله وی دوباره به مرا ژوندي کوم دې دپاره چې بیان کي دوی ته الذي هغه خبرې یختلفون فیه چې اختلاف به کوم دوی په هغې کې. وليعلم الذين، دې دپاره چې معلومه شي هغه کسانو ته کفرو چې کافرانو، انهم کانوا کاذبین، چې یقینا دوی او دروغجن. انما قولنا یقینا وینا زمونږه لشیء د څه څیز په باره کې، اذا اردناه کله چې اراده وکړو مونږ د هغې، ان نقول له نو وبوایو مونږ هغه شي ته کن شفیکون، نو هغه به وشي.